أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم سورة ربط او تړل مخکې سورة عنکبوت سره داري. اغي صورت کې الله ترغیب ورکړي jihad فی سبیل الله له دې صورت کې الله اوس لږه نتیجه ذکر کړي چې انقلاب الله وکړل راشي چې کله مجاهدین jihad شروع کړي دشمن ماتي کې نه الله نه ماتي. دویم سورہ عنکبوت کې الله رب العزت توحید د اثبات د لپاره نقلی دلایل راوړل. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام او نور. دې صورت کې الله ډیر عقلی دلیل راوړي چې انسانانو عقل لا تقاضا کوي دی ولې اطاعت. سورہ عنکبوت کې ویلي ډېر طریقې جهاد دي. دلته بوشو تسلی ورکی په نصرت باندې چې دا ټول طریقې به کامیاب کړي، عمل کرا ولې به بشي کامیاب. داور دې صورت سره مفسرین بیانوي چې وعده کول د الله په نصرت باندې چې انقلاب الله ورکی توحید والا دوی الله کامیاب کی. خلاصه شاول بامنون سمرایت پر اول کې اعجاز د اشاره ده چې قران د الله حق او رښتینی کتاب دی. به خاص واقعي اشاره وکړي. وم نمبر آیت کې الله زجر ورکړي بل غفلت. ډیر انسانان د الله د دین نه غافل دي. اتم کې الله رټنه ورکړي په انکار د توحید او باس بعد الموت. توحید هم نه مانی، قیامت هم نه مانی. نهم کې الله د دنیا د عذاب نه يرور کی مقصد بده کې زجر په ظلم د خلق الله یې تیرې وکي. لسم نمبر آیت کې د آخرت د عذاب نه یره دلته ما عذاب شتوال تمشتا. دین ورسه به دعوت توحید بیان کی شرط تفریح بندگی الله له کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. دې حروف او مقصد باندې بس الله په مخکې موږ دا ویلو د الله راز دی. غلبت الروم دا معنا مغلوب کړي شو الله وی روم والا. خو نړۍ کې د لوی طاقتونو او دوا فارس او روم والا چې اهل کتاب او فارس والا دا مجوس پر مابین کې وکړه جګړه شو نو یو به کامیاب شو کله بل. دی وخت کې سرومیان او بیل له فارسیانو کامیاب شو. مشرکین ویل نبی صلی الله علیه وسلم دا ملګرو له چې ال تزمن د عقیده والا ملګری کامیاب به مو پتا شو باندې کامیابی وو. هغه ماچول تاسو هم دلته مات شئ. د دې خلکو تسلی جواب لپاره الله تعالی سورۃ نازل کړي چې څو کال وروسته هغه الله کامیاب کومګم. کله چې بدر کې جګړه وشو الله دلته مجاهدین کامیاب کول تا کامیاب شو. تو خوشاله الله ورکړي. رومیان اگر کاغه نشوارا دي خو لیکن اهل کتاب خودي کنه ان الارض نږدې د زما کې الله وی اجازه راوهم او دوی چې ورسې د خپل مغلوبیت نه سایغلبون زر د شی بزور اورا خپل مغلوبیت نه ورته الله وی کامیاب شي. یا د غلبې د فارس نه په دوی باندې ابو بکر رضی الله عنه دوی ني خلف سره وعده کړو 3 کالو کې
نبی صلی الله علیه وسلم ویری دي شرط کې لږ زره غدواله وکړه تر لاسو پورې کا وو پورې وڅو کرونه کې الله تعالی ویل الله الا امر من قبل الله تعالی امر دې مخکې او من بعد ورستام بسع سنين روم بارک علماء لیکي چې دا سلیم روم ابن عيش ابن اسحاق روم بچی د عيش او هغه بچی د اسحاق دغه څو خبر له اشاره شو یو دا چې انسانانو قران رښتونی کتاب دی اطلاع ورکړه خبره ما قشن شو منه په کار دی کنه دویم د نبی صلی الله علیه وسلم صدق ما الله ثابت کړي نبی صلی الله علیه وسلم رسول کار اور سباغه الله کامیاب کی اما قوم شو چې عیسی کامیاب شو دریم کله کله الله را کافرانو سره کومک کوي مقصد بده کې امتحان دی دا باندې چې دا الله دوستان دي څلورم کله کله د دنیا په بادشاہانو الله انقلاب راولي بادشاہ یې څکله غریب شي کله یو او کله بل پنځم اشاره دی چې قران کریم ګوره د جغرافیې علم سره الله تعلق ساتي د زمکه حال تشریحي دروم علاقه شپږم نشوارا اگر که مشرکین دي دومره خبره چې کفر کم دی په نسبت سره د نور ولا ويوم اذن الله په دې ورځ باندې فرعون المؤمنون خوشال بشي مؤمنان پر خبره او پر کومک د الله په دې خبرم خوشاله شول الله په کومک یو کې بدر کې کومک د الله ينصر الله کومک کوي مې شاو د شاشو غاړي وهو العزيز الرحيم الله زور او مهربان دی ډیر زور او ذات دی دشمن باندې مهربان دی معنا د خپل دوست لا دا الله وعده را و جواب سوال چې دا وعده د الله یو کړه کړه الله مخالفت د خپل وعده کوي کړه جواب ورته ورکی لا يخلفون شرط مخالفت نه کوي الله تعالی د خپل وعده او زجر د ورسره علم نه ولكن اکثر الناس لا يعلمون مگر اکثر د خلکو الله وی پويږي نه اسد الله بارک بدګمانه نه پیدا کی شیخ الاسلام ابن قیم بیت سوار لستریخه بدګمانه ذکر کړی دي څنګه پیدا کی ورسا کې زجر بالغفلت الله باز عجیب خلق دي د دنیا په ژوند باندې ډېر ماهر دي لیکن د آخرت د ژوند محروم دي حسن بصری فرمایي وی دینه مراد هغه انسانان دي کله لوټ ورته ورسې چې دا کم دي ټکه پیژني چې دا شیله کو دروال لیکن د مانځ په معنا باندې پويږي نه يعلمون الله پويږي په کار من الحیات الدنیا د ژوند دنیوي وهم دوی چې عن الاخرت د ورځو سنین دي غافل هم غافلون لا خبر دي چې د دنیا په کارونو د دنیا په آبادی باندې پويږي هر چې دین دی هر چې آخرت دی راینه غفلت کې واقع دي ورو سات کې زجر دې خلکو له په انکار توحید او باس بعد الموت دوی وینه قیامت شته نه الله یواله معنی اے داخله سوچنے گئی فی انفسهم بقول سانون و اطرافهم فی انفسهم وفي الافاق سورہ زاریات کے عمراشی 20 نمبر آیت کی فی انفسهم الله دې خپل ځان کې وګوره کنه خوراک څښاک سترګې وګونه ویښته وغیرہ د سوچ نتیجه شې ما خلق الله نه پیدا کړ الله تعالی اسمانونو او د ازمکا کوم چې دی ما بین کړي الا بالحق مگر د پاره توحید توحید د پاره الله پیدا کړ واجر مسمى
هغه نیټه معلومه پوری سورہ احقاف 3 نمبر آیت کې ورش چې کومه نیټه داغه والزجر وان كثيرا يقينا زاد من الناس يدي خلقنا الله بلقاء ربهم فملاقات خپل رب باندې انکار کوي بلقاء ربهم لکافرون د سره منی نه قیامت یره د قیامت څخه غب شپ دي ورسا کې دنیا د عذاب نه یره زجر ورټنه به دي خلق الله په ظلم باندې اولم یشرا داخله نه ګرځي فلار جو پسمګه کې اسمه کې به سر دو قسمه دي یو دامن بالارجل وپو باندې سره وګرځيږي دویم به مطالعات الكتب تاریخ او کتاب الله یو غوري فینظر شو ګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم څنګه شو انجام الله ودا غچا شي دینه مخکوا دې څنګه انجام شو څنګه انجام دی الله ودا وځي حال الله بیانې دی ویلي کی دې شاخره به کمزوري وکنه من بڑے زورورو کانوا الله وا خلق اشد منهم دې سب دینه الله په طاقت کې قوتن طاقت کې طاقت الله ډیر زیات دی غټ عادن وګوره د شوره کجوري دوی مهاري واوري دوی اړولې والله د اسمکه په زراعت دریم حال به دوی آباد کړه والله د اسمکه اکثر مما د زیاده غسن چې کوم دوی آباد کړي دا د دې پرېسمه کې ثواب دي دا قوم د صالح علیه السلام انجینران وو ورنه سم تراشلو د نه په آباد نه کړي وي وسلورم حال جواب د سوال کی دې شي د خلکو را باندې بیان اوراغلي الله جواب وکي وجاءتهم الله اراغل ودل رسولهم استاجوا بالبينات فكار دلائل ظلم قربان الله یو وکي تکذیب به وکم نو ارکل جو ظلم وکي تکذیب وکي الله قربان عذاب راوسو اي دا عذاب د الله ظلم نه دي جواب وما كان الله پسند الله تعالی جو ظلم وکي بده باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دې خلق الله خپل ځانونو باندې ظلم کړي دي سمانا ظلم په دې کیفیت باندې وکي ګناه وکړه ورو ساعت کې د آخرت د عذاب نو شر بیانې د دې خلق الله ډېر بد انجام دي چې ویل شي جهنم د عذاب ثم كان بیا الله یشو عاقبت دا غ انسانانو الله چې بدی کړي د بد جهنم ان کذبوا د دې وجه چې تکذیب کړي به آیات الله د الله پایاتونو وکانو بها یستهزئون دی هغه پر الله ټوکی کوونکی ټوکی کړي دي ان کذبوا د اسم نکانا خبره به مقدم دی تکذیب دا معنی چې موږ آسماني وای د سره مانونا استهزاء نبی پر ټوکی کړي وکړه ورو ساعتو دا به دلیل شي د تعلق تر هغه نمبر ایت پوری الله شری یبدا الخلق معنا پیدائش دی مخلوق کړي به واپس کوي ثم یې به بخاص الله له ورسول شي سر پر الله له ګرځو حساب او کتاب دواړه وشپال سمرایت پوری حالات در مجرمانو بیانې ويوم باورز معنی الله تقوم الساعه شو بدري قیامت په ساعت کې شی بنا امید الله د مجرمانو یبلس معنا امید بش
ولې بنو امید زکه جرم کړی دی وشرط شفاعت قهري ولې دې معبودان بس شي ولم يكن لهم الله ان بيدوا لپاره من شرکائهم دې په شریکانو کې سپارښن شفاعه ولا معنی هیڅ سپارښ به نه چا به راشي د الله مخ کې بدمعشي او زور استعمال کوي زور باندې دا کار زکوم وکانو دې کې دوه قول دي یو دا چې دا وجه د مخ کې لم یکن د پاره چې وکانو معنا د سوالو وبګرځيږي دوی په خپل شریکانو باندې الله کافرین انکار کوونکي یره د وجه نه الله کافر شو ورسته کې تخویف اخروی د آخرت د عذاب نه یرا ويوم قامت معنی الله شوب درې قیامت په ساعت کې یوم اذن په دې ورځ کې الله يتفرقون داخل به تقسیم شي د اقسام لرا دوه قسم خلق سړي یو قسم انسانان هغه چې هغه ایمان راوړي عقیده توحید جنتین دي ګره دویم قسم الله کافر دي بې ایمان اول د جنتینو حال واوري فاما الذين فساق انسانان امنوا ایمان راوړو وعملوا الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر فهم دوی چې بر خبر باغچو کې الله يحبرون خوشالي وکي يحبرون دا معنا نعمتونه الله ورکی يحبرون معنا عزت کې وي ام خوشالي ام نعمت ام عزت جانب مقابل وسنګي واما الذين انسانان لا كفروا چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او دروژنې کړي اسمنګ آیاتنا او ورس ملاقات او ورس سنه فاولئک ذا خلق بعذاب کې الله حاضر کړي شي محذرون دا معنا ابدا لا يخفف عنهم کلک وپراتی دی عذاب کې سپګونتی نشي ورسات کې بیان داور توحید او دا تفرید پر ما کی خبره سبحان الله اسمنا فسبحوا سبحان الله مفعول مطلق دی تسبیح بیان کوي د الله تعالی تسبیح دا معنا د هر قسم نقصان الله پاک څومره چې د کمال صفاتونه دي ټول الله تعالی ثابت دي حين فاتم کې الله او شکر تاسو ما خام کوي او حين تصبحون او شکر سبا کوي سارو مقام الله یاد کا وله الحمد دی الله حمدونه دي صفاتونه د کمال دي په سماوات الله بر اسمانونو کې او لاندې د اسمه کې او ما ذکر کې وਹੀ نو پاتیم چې تاسو ما سپیکینګ کوي ته شهرو کې معنا د غرمه سارو بیگا سره تسبیح ذکر کړه دغه دی وخت تیاری کړه نقصان تسبیح دا معنا چې الله هر کیسه نقصان نه پاک دی نور وختونه کې به حمد ویلي ال ترنا دا دویم د سار ماقام ما سپیکینګ کې تفاوت ډیر وی نو فصل راوړو مازګر کې به دومره نه الته فصل مرانه او سجدا واله مرانه غي دغه سره سره په اسم تعبیر کو نیوځي اسم بل ځکه فعل دویم باب درې سوي خبر آیات پورې دی وسوله شعاق لیدل یخرج الحي الله رو باش ژوند دې مړی نه او باش دا مړی ته ژوند دې نام مخکې مو ویلو کنه دانه ته تیغ شي هغه دانه نه عالم نه جاهل نه جاهل لا عالم نه مسلمان نه کافر نه کافر د مسلمان نه جامع لفظ دا ويحيي الارض سمانا دق الله تعالی کید اسمک بعد موت او رشید وشکالینا اس قیامت وکذالک الله يدق شام وتخرجون ورسل ويستلشید الله مخلام داوود چړو کې الله را ترکیب کی بل دلیل ومن آیاتی دلالت قدرتنا الله یو قدرت دار تاسو پیدا کړی من تراب اند خاورې
ثم فزدين اذا انتم شکل شاء الله بشر میکړي خوروارا تنتشرونی سے خوروارا کړي بل دلیل ومن آیاتی د الله په قدرتونو کې اندادا خلقکم چې پیدا کړی تاسو لپاره من انفسکم تاسو د جنس نه ازواجن ببینه یا انفس دا من استاد بدن نه مراد د بدن آدم علی السلام ازواج معنا حوا ایدی بیبی سے پیدا ده لتسكن الله شارام حاصل کې الیها دیلا وجعل بینکم وبګرزول اساس ما بین کې دوستانه او شفقت پر دې لور وي شفقت بګي خاون باندې مینه به وسري د دې پزړه کې شفقت او د امینه دې خاون سره چا واچولا الله پس دې الله بندگی وکړ دا ان فی ذلک یقینا دې ګډیر نه خیر قوم اقوم لا الله یسوش کې د الله قدرت او عظمت کې بل دلیل ومن آیاته الله د قدرتونو نه خلق السماوات الله پیدائش د اسمانونو د زمکه لري اختلاف ساسو دی شبو څوک عربي څوک عجمي د چا आवाज په کیفیت د چا ببل او الوانکم رنگونه ته الله جدا کی څوک سپین څوک سره ان فی ذلک یقینا دې خدای العالمین د پاره دې مخلوقا بل دلیل ومن آیاتی اذا الله ذو قدرتن یو قدرت داره ساسو خوب دې بالليل د شپې او النهار د ورځې د شپې خوبه د ورځې ارسله روان دي کل کسب پسې او بل ساسو لټون من فضل الله نه تقاوکم د ورځې ارسله تجارت کوي کړه ان فی ذلک یقینا دې الله وړي نه خزمار قدرت دی خل قومي يسمعون قوم نشو وګدیم اوس بل دلیل ومن آیاته الله د قدرتونو دام واوري یوریکم انا خیتا سورا البر خرانا خوفا مسافر دی کنه مقیم تملری تملری د باران یریږي د کلینا بیر اوري من السماء دبرنا ما انبو الله تزکی بیل ارض پر باندې اسمه بعد موت او سروش کالینا ان فی ذلک یقینا دیک نخر لقوم یاقلون اقوم لا الله شاق النکار لی اس بل دلیل بر اسمان بغیر سن شاټینګ کړي دي لوی الله ومن آیاته د الله د قدرتونو نه ان دا خبر د الله وي تقوم السماء او چولار د اسمانه والارض د اسمکه به امر په امر د الله ثم اذا دعاكم الله شکول دعوت در کی تاسو له دعوت دسمکینا اذا انتم الله ناس تخرجون بروزهم دلته دوی مش په مراد ده من الارض اې دې تعلق راغله به تر اوسه تخرجون فعل پوری دیم دا چې دلته للخروج عبارت پڑھتے اذا دعاكم دعوه للخروج من الارض رد شرف التصرف ولو من في السماوات د الله په اختیار کې هغه چې ګمبر دي والارض لا نسمګه کې کلن دا ټول له الله تعالی لقانتون عاجزی کوي ملائک دیو کا انسانان دي پیرین دي وغیرہ عام حیوانات وش اثبات قیامت په واجبہ طریقہ اول پیدائش د چا سره معنی نه چې ارکل تعالی الله کړی دی سره د نشه نقشه ګران ده زم پیدائش په طریقه ولا سره کولی شي وهو الذي الله تعالی ذات يبدا الخلق چې پیدائش د مخلوقي کړی دی ثم فزدين واپس کی ځان لرا وهو ذا شيء احوان علی ډیر آسان دی پاغه ان اعاده آسان ده د ابتدا نه یعنی کې معنا د نفس فعل لا اول مشي پیدا کړی دوباره ستا پیدا کول خو الله ډیر آسان دي ځکه نقشه موجوده ده یا زمير راشي دي دی مخلوق لا چې دی ابتدا اول ساز کړه معنی به علاقه به کرپندې او به بل به اخر کې په امر سره پیدا شي کون ولهو الله تعالی الله صفاتنا دی اعلی او شتم المثل الاعلى قتاده سے فرمای المراد ها هنا كلمه التوحيد
مسل الله علیه سمرا اے انسانانو د توحید کلمه وشي والله له خاص کوي هیڅ شریک جوړ نه کوي په سماوات الله بر اسمانونو کې اولان دې سمګه کې وهو العزيز الله تعالی زور اور دې حکیم حکمتونو والا ورسات کې الله بیان د مثال کې د پاره د اثبات توحید او رد پر مشرکین اورو بشکلا تلبیه کوله کنه لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لك الا شریکا تملكه وما ملك الیس ورمانه ردو کو دې حاصل لري الله یو تی چې ډېر انتیجه ته سرمایه لري بل سایو غلام دی چا چې دا دروازه خلاصي یا گاڑی تا منځ را منځي نو آیا ته دغه غلام په خپل سرمایه کې ځان سره شریکي چې د تصرف تو کوي هغه دې مو کی هیڅ کوم نه کوي نو ما سره څنګه شریکان جوړوي ضربلکم الله بیان کړي تاسو لپاره مثلا یو مثال تاسو له جنس نام من ابتدار پر دې تبعیض یہ استفهام انکاری دی څه مطلب هل لكم عائشہ تاسو لپاره مما ملکت دا غسنا الله چې مالکان دي تاسو کې لاسونه شریکانو نه بما فاغس کې الله ورزقناکم چې موږ تاسو لکم رزق درکړې دا غلام ځان سره شریکای نه شریکای فانتم فی سواء تاسو به کې برابر وي تصرف تخافون هم سماله یریږي به دې غلامان نه پشان دې تاسو ان پسکم دې خپلورونو نه چې مانو میراث والی نه ځان سره غلام نه شریکي او ما سره الله شریکي دا کوم انصاف دی كذلك دقشان من بیانو الله دا مثالنا لقوم یاکلون قوم له عقل نه کار لیم ورسا کې زجر دی رټنه دا په اتباع الهوا ودی باندې شي انسانانو اچرتا بی دل روانه کې ما بلکې تابعداري کړي الذين انسانان الله يجزون من کړي له هواهم د خپل خواهشا بغیر علم بغیر د دلیل نه هیڅ دلیل الله دې سره نشته دل د عبارت ته اذا كانوا هكذا چې کله وسړې به دلیل روان وي الله دا گمراه دی ها چې څو گمراه دی هغه ته هدایت به کولې شي نه نشي کولای فمن فسوق بیا سوچ هدایت کی من هغه چار چې الله گمراه کړي لري وما لهم الله ان بيدل من ناصرين سو کومه کینا هیڅ سو کومه کی الله دې نشتا دې ته ویل شرط شفاعت قهري وس ترغیب دې صحیح دین لا تفریب ما قبل باندې اقیم معنا برابر کا وجهه که څنګه خپل مخ دی لدین الله دې دین له حنیفا په دې شکل کې په توحید ان څو د الله سره په هیڅ شي کې الله شریک جوړ نه کی دلته عبارت الزم لازم کې په شان په ځمان یا الله دین د الله التی غدینا پتر الناس چې پیدا کړي انسانان په هغه باندې لا تبديل لخلق الله نه معنا ده نه هدا مبدلوي د الله دین مبدلوي د الله تقدیر یاد الله جوړه کنه چې کوم درکړې لري ذالک الله د دین نه مضبوط بدلایلو چا توحید دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون مگر اکثر د خلکو الله علم نه لري د الله په توحید چې د عمل سره ویلې شي دام ساقدرا منیبین سمانا کونو منیبین شئی نابد کون که اللہ لا یا دا حال دا الناس ندی واتقوه دا اللہ تعالی نوی ریگی پا اعمالو کی واقعیم الصلاة پابندی نمانزو کی ولا تکون من المشرکین ومکی گی دا برخدارانو جوڑون کو دا اللہ سرا شرک با بالکل نہ جوڑائی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسات کی بدی قباحتونه دي مشرکین او صلی الله تشریکی من الذين دا هغه چانه دي فرقوا الله چې ټوټه ټوټه کې دا خپلین وکانه ودا ډلې ډلې په تعصب باندې فرقوا کې دا معنی د فارقو دیني پرې خو دي لاړ په بل تر باندې کل حزب هر یو جماعت بما فاصل دیم چې دوی سره دی الله خوشالي کوي يهود په خپل يهوديت خوشالي نسوارا په خپل نصرانيت نور ظالمان هم د قشان دي ورسات وزجرو شکل خو الله وی غیر شمالت شته وي چې جوړه کې مسته مخواړي الله به رسول یادیمنا وایذا فاقت ما الله شور شيږي الناس د خلق له درن بدن تکلیف دعو ربهم سبحانه دوی یادې خپل رب منیبین الی بدشا چې اخلاص کې الله لا ثم اذا اذاقهم بشکل الله وسجد ولرا منه د خپل طرف نه رحمت معنا نعمت اذا فريق يودل منهم ددینا بربهم یشركون د خپل لفظ سره برخداران جوړ کی زه خپلانی بچ کړم دا غو د نیک نظر ما باندې یرما ځکه مې راغ په نامه نصرانی وکړي قربانې مې وکړي ای صبر مقام کی صحت مال راکي لیکفر شمع الله د پاره د عاقبت کې کفر منه د انکار عاقبت بيدش انکارو کې الله تعالی وې بما فاغ نعمت اتیناهم چې کوم ور کړې دوی لرا فایس انکارو کې نه الله ورته چوي مزه حاصله کوي سورہ عنکبوت کې ویلو لا میرا وړو چې دار مزه حاصله کی دلته بغیر د لام نه ویلي الته چونکی دریب دی د دریب نه بچ کېدل زور غواړي مقصد دې ځکه لا میرا وړو دلته عام حال له وسوف تعلمون زر دې په وشي به خپل انجام باندې ورسات کې اوس بل زجر الله ورکي حاصل بدای تاسو نه شرک کوي اې دې شرک لپاره الله یې دلیل تاسو راشتري اثبات وکي ام انزلنا ايام نازل کړي دی الله تعالی وی علیهم بده ایمان سلطانن دلیل بادشاہ دلیل په هو به راسړي تکلم معنا ثابتයි بما سمانا عبادت دا غس الله وی کانو به چې دی و پای باندې یشرکون شریکان جوړونکي دوی رس دلیل موږ نازل کړي دي نه ورسات کوز بل زجر چې مشکل پیرا شلوي به سنو مې دی و اذا فاطمه لو شمو څو ان ناس د خلق له رحمتا سمنا نعمت دویم رحمت سمنا باران خوشالي ورمانه کوي خوشالي کې پی وین تصبهم الله وی کور شي دوی له تکلیفا قات لوګه مصیبت ام څنګه بما قدمت ايديهم الله په سبب دې چې مخکې لګري دي لا شنو ظلم خلای زور باندې نه کوم د لاس جرم کړي دي لاس وری ذکر کې ډیر جرمونه دي لا صرف مهم سبب دی بکی اذا هم الله انا سفيقتون داخل کې بین امید الله د رحمت نام ورسات کی عقلی دلیل رد پر ما قبل حاصل بدای چې انسانانو د رزق ذمہوار څوک دی الله چاله لګو چاله ډیرو د الله اطاعت پکار دی
اولم يروا يا داخل نګوري ان الله يبسط الرزق لمن يشاء یقینا الله پر خیر رزق شار شي غواړي او تنګي ان فی ذلک یقینا دې کې نخل لقوم یؤمنون هغه قوم له شیغ ایمان لري نخد الله ر قدرت وشرزره مصرف بیانې ورکا ذل قرب معنا خپلوان له حق داغه مسكين له ورکا الله یومن السبیل ومسافر مجاهد لا ذلك خيرون الله اذا غرد للذين انسانون لا يريدون وجه الله شيرا ذل الله مقام کوم ځای کې چې مال په صحیح طریقه باندې ولګيږي نیتم به صحیح الله ټول خیر دی اولئک او داخل شری هم المفلحون هم دې کامیاب دي ورسره تربت مخ سرداري الته احسان بیان کی دلته اوس د عزت بیانې شاغر عبادت شد نه الله ځان ساتي وما سمعنا وما اغشی چې تاسو ورکوي الله وکم سمال زیته ربان دا باندې زیته مال دا سود خلک ولي کوي چې دوی زیتوال راولي په اموال الناس په مالونو د خلکو کې نه زیتيږي اند الله د الله په نظام سود الله په نظام الله نه زیتي چې تاره ډیر کاری نه وما اغشی تاسو ورکوي من زکات کم زکات تريدون الله تاسو اراده لري د الله مخ اولئک الله داخل د چندګون کې خپل مالون لرا څه مطلب سود کوا طالب مال زیات کاری خو واقع نفس امر کې کم دي زکات ور کوا طالب خدای مال کم کاری شی ولک دلک درې لک می تل لکړي الله زید زیات وما دي ته ویل شی ایمان بالغیب ورسا کې بل دلیل دا علت ما قبل نه ولی بد الله مغواړي کار الله کړی دی الله الذي الله اقذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی ثم پس دین رزق در کړی دی به مال امړ کې او به ژوند کې هل من شرکائکم رد شرک ایستر تاسو مشرکانو کې مې یفعلوا چې دا کار کړی دی کوي من ذالکم د دین څه شی نشته کنه نه څه سبحانه الله پاک دی او تعالی او چې عما یشرکون دا هغه څنګه چې د الله سره شریکان جوړي دي ټول الله پاک واستخفیف دنیوی دي ته ویل شي نتیجه ما قبل سورہ شورا کې عمره شي د شمرایت کې ظهر الفساد فی البر والبحر فساد کار شو الله وای عذاب کار شو په چولند کې نقصان هم لاړو برکت هم لاړو باران هم لاړو شرک هم زیات شو دا فساد ولی راځي معنا باران چې کیږي غلې چوشي دریابونه وچی او به ختم شي فصل به برکت شي بما کسبت په سبب دا هغه چې کړی دی لاسونو د خلکو له وزيقه دله پارا چوسکی دی لره الله تعالی باز الذي سمنا جزاء باز عمل چې کوم کړي رې تاسو د عمل وجه راکنه لعلهم شاید دوی يرجعون الله لو واپس په توبه باندې مال الله وی راضي مال دي جنانو سوس سبب د عذاب الله بیانې رب تم دا جواب پاره د سوال دی سوال د شراغه دوی ویل کوم چې عذاب راغلی پوښتنه درېب کې اصل ځان لګي الله جواب کړي جواب حاصل لاره تو خلق زر الله قرآن وګوره کنه مطالعه کا تعالی به پته ولګي قل معنا ورتوا شیرو ګرځي بل ارجو الله پر اسماء کې او فنظروا به وګورئ کیف کان عاقبت الذين من قبل څنګه شو اخر انجام دا انسانانو شوړان دی و کانو اکثر د الله مشرکین د الله سره برخداران جوړونکي دل میکړه تاسو الله برباد شي دي جن دریم باب اخر پوری اول کې ادب د نبی صلی الله علیه وسلم به ترغیب کې عمل لو به عقل دلایل فاقم معنا برابر کا مخدی
للدين القيم انا مضبوط دين الله من قبل ان ياتي مخيدنا شراب شي ورز براشي نبي واپسی اغل من الله اذا الله انا درې څه مطلب مرد را مصدر میمیری چا ویل دا مبني للفاعل له معنا شکلا الله دا عذاب فیصله چاو کی آیت څوک چې د الله را فیصله واپس کی به هیڅ څوک نه یوم اذن الله په دې ورځ باندې به داخله جدا جدا شي وامتاز اليوم ايها المجرمون حق پر شو خبات الفرس بالقار وسوي چا کې اسلام راوړم ځان له خیر دی چا کې کفر وکي ځان له تاوان نه مونږ له من کفر الله چا چې کفر وکي فاره دبانه سزا ورکو پړد دا ومن عمل صالحا چا چې عمل وکي شرط برابر فلانفسهم دي قرزانون لا الله دوی آرام برابرې یہ محدود دامن ځان لري ګټه وکړه آرام کې بوشي کی جنت کی ګورو ساعت او ستاره پړې ترې محدود پوری لیجیا دیر پارا چې بدلور کې الله الذين انسانان له ایمان راوړې دي وعمل الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر من فزيد وجر قل فضلنا انه يقين الله من نکر کافرون سلام کافر سړي سره الله مینه بالکل سره شته دی نه دې نه بل عقلي دلایل دې حاصل لري چې انسانانو د دې باران نمخ کی بادونه اي معنی ورېز راټولول به راغنه باران رسل دا پروګرامونه د چا دي د یو الله بس بندګیم دی یو الله له کوي ومن آیاته الله په قدرتونو کې ودار يرسل الرياح شرالی کې بادونه زیر ورکون کې دلته کې فعل معنا وکړي تبشرا زیر ورکی او بل چې وڅ کې الله تعالی سره من رحمتي خپل رحمتا باران در باندې کی کنه ولتجري معنا چې روان شي کشته په امر الله په امر ولتبتغوا چورټو فضل الله ولعلکم در پار شکر وباسئ عجیب دلایل بعد دې باران دې شینکری غیا دا کشته دا جهاد دې دعوت دې حج دې فضل علم دې ورسات رب مخ سره دالي مخ بیانو د اق انعامات او چا ظاهری دي وس الله روحاني انعامات بیانې قران مې الله درکړې دي څومره لوی نعمت دي سره مینا وکړي ولقد ارسلنا یقینا لګلی دی الله یې مونږه من قبل کسان وړاندې ډیر استازي الى قوم املاړو قوم دا ویلا جاءهم سمعنا ورلا ویلا بالبينات بخار دل وی منلنا لكن كذبوا رد کړي شو فانتقمنا الله بدل مواخص من الذين دعوا انسانون نشي جرم کړي په عذاب دنیوي وكان حقا علينا نصر المؤمنين یقینا ده ثابت موږ باندې کومک د مؤمنانو زل بدل عالم چې دشمن پرې د محمد سي ورسات کې عقلی دلیل او دې ته ویل شي مثال د پاره د نصرت الهي الله الذي څه مطلب بعد د الله راولېږي ورېز را پیدا کی غټ ساس کې الله ورنرو باسي کله چې چا باندې باران نه شوي باران په وشو اذا هم یستبشرون یبل الذي ورکی را واډه رې خنشوا سخته خشوا الله دا کارونه چا وکړو ما الله الذي الله اقذات دې یورسلو چرالی کی بادنا بیر اوچت که اللہ وی صحابان ریزو لرا پری کی فی سمائی بر آسمان کی کیف یشاو سنچاگو غاڑی دا اللہ سر بدی کارون کی سو شریک نشتا نا اللہ رچا بدماشی حضور بدی کی منی ویجعلوه بیگر زیو دا بلد پاسا فترمانا تبو گر اللہ وی غٹ ساس کے خروج چراو زید من دوریزی فیضا اصواب بھی من یشاو من عباده چکل الله رسولو کې پریمانه چاله چې وغاړي د خپل بندگانو اذا هم یستبشرون الناس په یوبل نشری ور کوي ډېر ډېر خاوا ده
فصل ته یو آباد مخکې الله ډیر نو امید و باران چې نو راغلی ډیر خپاو و ان کانوا اگر کو من قبل ان مخکې دینه چې نازل شي په دوی باندې لمبلسین سمانه نو امید مخکې دی ورېزونه مخکې دی وخت نه مخکې د رسول قرآن نه واستكملوا فانظروا غورا اغه نه خود رحمت د الله را کیف یحل الارض څنګه تازه کړم کا ورسره وشکالینا سوال دې څه پیدا ده پیدا دادا یو ورځ به د امړي مله ورا بار و چو چړو کې وټول ځان له ودرو ان ذالک یقینا د الله تعالی ژوند کون کې دې مړو دې وهو على كل شيء قدير ارشب ان الله طاقت والا طاقت الله ډېر عجیب وسوي چې کله فصل تګي زیړو زه په بعد راوالو سمې داخله تک تور شیدا وکړي یره مړ د الله نام جار شو اول باران نه کې مامورونه فصل لغم لاړو وش غرق شو غرق الله به دې چې وي ولئن ارسلنا الله كم راولي وريحان يوباد دي وګور دي فصل الله تکزیړه خمخاو ګرځيږي من بعد دین اور سے یکفرون ناشکری کوي ورسا کې جواب د سوال دومره ډیر عجیب دلایل بیان شول داخل کو پیدا وانه صدا وجه سره الله کافر خود شي لکه مړ سره خېلې مړي اوریدل کولې شنه فانك يقينا تاورول نشکوي د کافرانو له شاب شان دمړو دي ولا تسمو معنا اورول نشکوي د کانه دعا اذا ولو شکر وګرځي شاړون کی شام راواړي مخامخ کې دیش په اشاره باندې به پویم شي دلته به ولي تخیر مولانو لیکلي مړی اورو کنه اوري جنجال دی مونږ وایو چې کوم ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مړی اوري بس اوري چې غدري زيونه دي چې کوم ځای کې نه دی ویلي التبه نه منو دیو جن امام شافعي امام احمد صاحب ابن قدامه امام نووي کوكب الدری کی تفهیم المسائل کې مواهب الرحمن کې دي ټول کې دي امامانو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شافعی احمد نه نقل لي دا مړي اوریدل نشي کولای دا دي امامانو مسلک د سورہ انعام د آیت په تشریح کې خازن امام نشاپوری ابن جرير دې ټول دا خبره ذکر کړې ده چې مړي نه اوري د دې وجنه احناف کې عمده علما چې دي بدر الدین عینی عمدۃ القاری کی او دقشان ابن حمام فتح الباری فتح القدیر کی لګی شناولی رشید احمد صاحب دا خبر ذکر کړي چې قول د عائشہ عبد الله ابن عباس علامه تفتزانی مولا علی خارجه په شرح فقہ اکبر تفتزانی چې په شرح مقاصد کې ټول کې دا خبره ذکر کړي دا د دې امامان علماونه چې اوریدل نشي کولای سوال لري عبد الله ابن عمر نه خو دا خبره نقل لګنه قریب د بدر کې چې اوریدل کېږي چې دې مړو د خوانه جواب دار چې عائشہ رضی الله عنها غارت کې نو ارکل چې عائشہ کله غارت کې ابن عمر شه دې جوابونه کې نو دلیل به دې چې قول ابن عمر کمزور دی دوباره دا سه منسوسی دی مخکې موږ ویل کنه چې په کوم ځای کې نس موجود نو الته وې سړی دا مني هر مړ نه اوري د دې وجنه احناف پرماله په دې کې اختلاف کوي چې دا موازی منسوسیو کې مونږ نه منو امام الرسول المالکی مستقل رساله به لیکلی ده او دې ویلي دي چې دا هغه احناف چې هغه سادات دي مشران احناف دي د دې فتوا دار چې مړي بالکل سره اوریدل نشي کولای کوم ځای نه موازی منسوسی دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د بدر د کفار لږ کله خبره وکړه دویم قرون نعال چې کله مړی کې خودلې شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې مقام کې د امړې د خلکو د کو کشار او چې ملائک په سره ورشي
خلک قبرستان کې روان دي درې ما سلام حدیث دی حاصل لاره چې څو قائل دي خبر دي چې په ارجه کې مړي اوري نو غیره پر هیڅ دلیل نشته بلکې دا عقیده بدعت ده او کدی چې دی ویلي چې دا مړي اوري او اسمن خبره اوري بیا الله لره شي یزمن سره بده کې کومک کولی شي دا خو به خالص کفر او شرک دی که ابو څه کومک اوسه مسله سره برابر کی طریقه استدلال د نو ریدو اداره دی آیات کې تشبیه کفار ور کړی د مړو سره په ادم اوریدو کې چا به اعتراضونه کړی دي چې دې کې نفر اسماء علماء ور باندې پويږي جواب دار چې د قمانا کول پر مقام کې کمزوري چا وی اسماء په معنا د توفیق د اوریدلو سره لیکن په دې ټول باندې رد اما قول د عائشه رضی الله تعالی عنها عائشه به فرمایش د دې مقام پر خاص دوی چې څومره دلایل راوړي دي علماء دې جوابونه به کړی تفصیلی حاصل لا چې کوم ځای کې درې ځینې دي اوریدل ال تشته نور کې نشتا زه تحقیق شیخ عبد السلام سے به خپل تفسیر احسن کلام کې د آیت تشریح کړی دی وما انت او نه ته خودن کې الله وی دیړندو لره د گمراهی دا غوینا چويړی ان تسمعوا دا تبارون نک الا من يؤمن مگر هغه چاره چې ایمان لري زموږ پایتونه دی الله لمن خادا تسمی ور کړی ورسا چې عقیده لري رب دادی مخ کې ویل الله دې خلق مړ کول کولیش کان کول کولیش دلته مړ صبر بدن کې الله انقلاب دی تصرف دی چې شی وی احساس کړه معنی نه الله پیدا کړی الله الذي الله اقذا دی چې تاسو پیدا کړل الله دې کمزورته انا من ضعف سمانا اے من ما ان ضعفن سپکی وبوي نه معنی دویم د حالت ضعفنا ثم جعل بالله غرزول ورسید کمزورتیان الله قوت ان طاقت کې ثم جعل به وی غرزول ورسید قوت نه کمزورواله بډا توبه کمزورې وی ځوان شي به بډا شي يخلق الله پیدا کی چې شو غاړي او هو العلیم القدیر ډیر په اورې قدرت والا دی طاقت الله ډیر اوچت دی ورسات اوس تخفیف او قروی ويوم فاورزمان الله تقوم الساعه شو بدري قیامت تقسیم بکړي شي د مجرمان مال بسو وخت ویني تیر کړي غیر ساعت سواره ساعتنا ساعتن كذلك الله تقشن كانوا وذا خلق فكون سمان اولول شي د حق نه په دنیا کې حق نه منلي نن می است الله راګر کړو ورسا کې جواب ما قبل وقال الذين وبو يا انسانانو تل علم شيء امر کړی شوی دی والایمان سمن وحصل الايمان ایمان اصول کې ان امر کړی شو لقد يقينا تاسو وخت کړی دی په کتاب الله اذا الله په تقدیر کې الى يوم البعث الرز دروشتواله فهذا دا چې يوم البعث ورز دروشتواله ده ولكنكم لكن تاسو كنتم لا تعلمون نفويدين وصلى الله عليه ورسا کې تخفیف ہو تداخل قیامت کو عذر پیش کی سره خیر الله به اومنی کو بینه مانی جواب الله سره نه منا فيوم اذن الله په دې ورځ باندې لا ينفع نفع ورنه کې الذين انسانون چې ظلم کړي عذر دوی ولا هم نبدي یستعتبون دا معنا توبه هم ته قبول نشي نبی خفغان ختم شي ورسات کې زجر دې مخالف لا ترغیب دې قران لا حاصل بدای چې اے انسانانو دې قران کې اره مسلمات تشریح کړي دا راشه په شرق باندې ومالي ولقد ضربنا يخن من بیان کړي دي الناس دې خلق له في هذا القران دې قران کې من كل مثل ارکش مثال ارکش محال لیکن مخالف نه مانی کنه
ولئن جئتهم الله كتارات وګه دوی له پیونه خبان دي خمخاتوي الذين انسانان چې کافر دي ان انتم نه تاسو مگر باطل فرستو نبی صلی الله علیه وسلم بارک ته مړه باطلې شعر دی وکي ورساج کزار کې کتاب معنا دلام علت الله بیانې كذلك الله يدقشان مهر وهي الله تعالی علی قلوب الذين فزنوا ذا غچا شین من الریم دې پزنو می الله مهر والے دا می ته ختم کړی دي ورسا کی تسلی تفرید پر ټو صورت باندې حاصل لاره چې اے انسانانو به همت ای تاسو نه کی ورته قیامت نه منکرین پل کار جاری ساتي خو پیت میران فصبر صبر کوا ان وعد الله یقینا الله تعالی وعده حقرا به همت نه کی تعالی الذين انسانان چې یقین لري لا يقنون یقینا سره الله موجود نه لري قیامت باندې یقین لري نه تعالی به همت نه کی شکار پر دي نه پل کار الله جاری ساته صورت کې امتیازات داو خبر صادق ذکر کې په غلبې دروم مغلوبیت درمیان بیان کې عقلی دلایل د توحید دی ویل شي مړی ناوري مثال ذکر کې درد د شر لپاره